هیپینګټن پوسټ طالبانو زرګونه هزاره افغانان بېځایه کړي. هیپینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو زرګونه هزاره افغانان بېځایه کړي چې اوس د خوړو او سرپناه څه نه لري. په دې مقاله کې راغلي چې په بلخاب ولسوالۍ کې تېره میاشت طالبانو خپل نظامي کمپاین پیل کړی چې له کبله د دې ځای اوسیدونکي خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. مقالې د بلخاب ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي جعفر له قوله لیکلي چې ادعا کوي طالبان د دوی سیمې ته ننوتل او بېګناه خلک یې ووژل او د دوی دوکانونه یې لوټ کړل. خو طالبان د خلکو د بېځایه کېدو او دغه شان د ولسي خلکو پر وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاوې رد کړي. په دې مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هغه اعلامیې ته هم اشاره شوې چې تېره میاشت خپره شوه او پکې ویل شوي ول چې طالبانو پر بېګناه ملکیانو او استوګنځایونو ډزې کړي او ګڼ نیول شوي کسان یې وژلي دي. خلک وروسته له هغه بېځایه شول چې د طالبانو یو هزاره قمندان مهدي مجاهد د طالبانو له لیکو بیل شوه او د سرپل ولایت په بلخاب کې د طالبان د حکومت پر وړاندې جبهه جوړه کړه چې نوموړی د بامیانو د استخباراتو له ریاسته لرې کړای شو.